ثقافت صرف د کالۍ نوم نه دی بلکې دا کې مختلف دود دستورونه اقدار وي رهن سهن وي پښتني ژواک وي د ژوند چې کوم طریقه کار دی په دا کې لوبې هم ډېر غټ کردار لوبوي. زموږ د لوبې څخه زموږ یو تربیت کیږي د کوچنیوالي چې څوک لوبې کوي دا بیا ټول ژوند د په یادونو کې د په جسم او د په رهن سهن او ژوند باندې اثر اچوي. د پښتنو چې کوم یو لوبه ده هغه د ډبره غورځول. دا ډبره څتره دا یو لوبې شکل اختیار کړي او د طاقت او د جنگ د څخه د کومو د وختو سره روان درنن وخت پورې اوس هم په دا کلو شاوخوا سیمې کې د یخ په سیزن کې خلک مازدیګر وخت ډبرې چې دی هغه سره غورځي او دا ډبره څنګه لوبه ده پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته هر مخصن زه پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم او تاسو خوښوئ. تاسو د دې ملاتړ یو جهان مننه. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې هر مخصن بیا زلته ویډیو اپلوډ کوم اول د واره تاسو ته در ورسیږي. دوستانو څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ طبیعتونه مې ښه دي؟ یقینا ښه به یاست، خیر خیریت دی. نه یم خبر چې څوک په کوم علاقه کې دغه ویډیو ګوري او په کم وخت به ګوري او په کم ترتیب به ګوري. نو تاسو بیا د وخت سره سم پر دا باندې کمنټونه ورکوي او که موقع میلاو سره بیا به زه هم د دې جوابونه درکوم. وخت دوستانو تیریږي. د نن سبا په دور کې خلک پر سوشل میډیا باندې ډیر مصروف دي. ما وکتل د پښتنو کم دودیز روایتي کم زموږ ثقافتي کلتوري لوبې چې دي پخوانۍ چې را روانې ولې د فوټبال او د کرکټ او د باکسینګ زه نه ښیم بلکې زموږ هغه پلار او نیکه چې کومې لوبې کولې نه د سمارټ فون زمانه وله نه د سوشل میډیا زمانه وله وختونه ول. نو په هغه شپو کې یو لوبه هم کوله دی ډبره غورځول. نو دا ډبره غورځول د دې په باره کې معلومات ما په ډېرو کتابو کې وکتل ډیر کم سته. باید چې پر دې باندې پښتانه خلک د لوبې په حواله باندې خاص کر لیکوالان، شاعران، ادیبان او دا رقم د سوشل میډیا چې کم غټ اکټیویسټ دي د پښتنو د کلتوري لوبې باید چې پر دې باندې مجلسونه وکړي او د نوي کهول دپاره خوندي وساتي. زما هم دا هڅه ده په دغه خو زه دا ویډیو ما جوړه کړې ده چې یاره د ډبرې لوبې متعلق زه خپله یادونه دلته محفوظه کړم. دوستانو زه چې کله داسې کوچنی ولم او په یاد مې دي اوس مې ډېر کم لیدلی دی. دا نن سبا په 2025 کې مې ډېر کم لیدلی دی چې دا لوبه به اوس کیږي. خو په 1980 په دور کې د 85 په دور کې در 90 پورې زما په یاد دي زموږ په علاقه کې د یخ موسم چې بولو مازدیګر وخت به د مازدیګر لمونځونه به چې وسلو د ځوانانو مشران کله به د ماجت سره راووتلو نو د سارا به ولاړه دلته زموږ د کورو سره د اپشین بازار کې اوس خو وارډ نمبر 4 ورته وایي پخوا وارډ نمبر 4 او بابو مالا یې ورته ویله. اوس ما د پلار پر نامه باندې د دې مالیه نوم دی حاجي ملک محمدین مالا او دا د بایپاس سره نږدې ده. نو دا د پښین بازار کې دا اولنی هغه پخوانی هغه زوړ بازار چې ورته وایي دا هغه محله ده نه. نو دلته یو سارا به ول هغه ته موږ نالۍ غاړه ویلې. نالۍ داسې یو غټه نالۍ د اوبو غه تېره سوې وله د سرخاب کیم د ماجر چې اوسېدلو نو دا سرخاب په څه سرخاب ورته وایي دا به هم بیا یو وخت زه در سره شیر کوم چې دا ولې سرخاب ورته وایي. نو سرې اوبه به را روانې وې نالۍ کې دا زموږ باغچه وله دلته په بازار کې اوس خو بېشونه سره وسلو د زموږ د پلار د ورونو زموږ د کاګانو غه نو هر چا له جلا جایداد په برخه ورغلی. نو د زموږ باغچه و زموږ د اکا هغه حاجي ګل محمد و حاجي مرتضی
ملک مرتضی او حاجي ملک ګل محمد ترین. نو دوی له باغچه وله نو دا اوبه به زموږ کور ته هم راتلې، دا باغچې له به هم اکاګانو راتلې، او بیا به دا اوبه چې دی سرکاري ریسټ هاوس لره به هم تلې او د سردارانو باغ لره به هم تلې. خیر محمد ترین، سردار مصطفی خان ترین، سردار فاروق خان ترین، کم نور خانان سرداران چې دي نه زموږ د علاقې هغه ترینان هغه، نو د دوی باغو له به هم تلې. اوس خو هغه نالۍ غاړه وچه سوله، نالۍ وچه سوله، اوبه ختم سولې، خلکو سره واړولې او راواړولې نه، هغه چینې سره ولاړې، بندونه ورته جوړ سول، اوس دلته نه راځي دا نالۍ غاړه. نو دا بایپاس ته به نالۍ غاړه ویله نه. نو پر دا نالۍ غاړه باندې دا ځوانان به او مشران به چې څوک طاقتور و د بدن د خواسه د زورور به، نو یو ګول ډبره به یې راواخیسته. پخوا ډبرې ډېرې ولې، اوس خو دا خښتې و، دا شیان سیمټ و، کنکریټ و، دا دي نه. نو اوس خو دا ډبرې ستم نه، کله کله په یو قبرستان په هدیره کې دا ډبرې به وي نه، د ګول وول ډبرې ولې باراني به ولې د غرو څخه به راتلې، باران و د ویاله به راخیستې وې دا ډبرې نه، ډېرې اوبه به راتلې. نو اوس خو یې لارې مارې ویالو ته هم جلا کړې دي. نو دا غټې ګول دومره ډبره به یې راواخیسته، دا به تقریبا 15 کیلو به وله یا به 6 کیلو به وله، کله به 13 کیلو به هم ورسېدله، دومره غټ ډبره وه چې په دا یو لاس کې به داسې ځایدله. دا ډبره به یې داسې ونیوله، بیا به داسې ودرېدی نه، داسې سیده به ودرېدی. هلته به یې یو هدف مقرره کړی وي، هلته به یو ډبره یو شی نشاني ایښی وي چې باید دا در هغه ځاګې باندې سوم، داسې به یې دا ونیوله، دا ډبره به یې دی ونیوله، داسې به لاس به یې داسې کوي، داسې به یې په بسم الله باندې وبې ویلې، ناره به یې وکړه، ناره به یې وکړله نه، داسې به یې کړه ډبره به ولاړه، یا در هدف به تېره سوله یا به دې خواته به را تېره سوله، را ایله سوله نه. نو بیا چې چیرې د ده ډبره چیرې ایله سوې ده، هغه خښته یا هغه هدف چې دی پر هغه ځاګې به یې کښېښوي، بیا به بل داسې زورور چې د بدن د خوا څه تکړه و، ډبره یې غورځولی څه، هغه به رالی، چا چې کوم ځاګی هدف نشان ولو، د اول خو نه چا ډبره څه کړې وله نه، مقابلې به ولې نه، یو د بل سره به چیلنج به یې ورکوئ. نو بیا به د کوشش کوئ چې دغه اول چې چا ډبره څه کړې در هغه یې زیاته لیرې اخوا ته تسه کړې چې ګواجنوې ګټې، انعام به نه و، دغه به خوشحالیانې به ولې نه. دا د ډبرې ټورنمنټ ما یو ځاګی نه دی لیدلی، دا د ینډې ټورنمنټ خو کېږي، د فوټبالو د کرکټ ټورنمنټونه کېږي، د اسانو غم کېږي نه، اس چې ځغلی نه. نو لیکن د ډبرې ټورنمنټ ما یو ځاګی نه لیدلی. دا ګوا یو ټیم پاس ولو، یو دوستانه ماحول، یو وخت ساعت تېرېدنګ ولو، یو مازدیګر تېرېدنګ ولو، هلته ناسته وله، در دغی ناسته خو نو ورزش ښه دی، او ډبره غورځونګ ښه دی نه. نو دا ډبرې به غورځول، په دا باندې انعام نه میلاوېدی چې بای تا ته به لنګوټه در کوم، که په اپس کې داسې سره ټاکلي وو چې بای تا ته به شوروا در کوم، یا د لاندې غوښه به در کوم، یا زما میلمانه یاست که در زما زیات ډبره تیزه کله، عموما به دا رقم انعامونه نه ور پرې ایږدل کېدل، خالي به بس یو د طاقت یو مظاهره وله، د شناخت یو مظاهره وله، د هنر یو مظاهره وله، د یو فخر یو د ویاړ یو مظاهره وله، چې په کلي علاقه کې په دوستانو کې، په هغه ګاونډیانو کې، په هغه دوی چې کوم کښېني ناسته ولاړه په دوستانو کې لري، په هغه کې به دا خبره مشهوره سوله، ول پلانکی نه دی هغه، ول دا ډېره زبردسته او ډېره طاقتوره ډبره غورځوي، دی د ډبرې پهلوان دی، ډبره غورځوي، دا خو ډېر په لاس کې په مټ کې ډېر طاقت دی ماشاءالله، پام کوه د ده سره چې پام کوه. نو بیا عموما چا چې به ډبره زیاته غورځولی سو یا به یې ګټلی سوله، د هغه سره به نه چه شر دعوا کوله، نه به یو دغه یو غلط یو خبره کوله، خار به یې جن خوړی او د هغه خبره به یې منله، که داسې یو مجلس به وسولو نه، بیا به د هغه خبرې ته به اهمیت ورکوي چې بای دا د ډبرې پهلوان دی، پام ورسره کوي ورور، ډېره بده ډبره غورځي، په لاس کې خدای ډېر بد طاقت ورکړی دی، د ده در لاس لاندې نسي کله، نو پام کوه. نو دا ډبره بیا غورځوله، غټه ډبره به وله، عموما تقریبا چا به 50 فوټه اخواته ډبره تسه کله ویې غورځوله، چا به د 50 فوټه
وغورځوله ډبره تسه بیا کله په هوا کې داسې به روانوله نه او چا به بیا در اویا او اتیا فوټه پورې غورځوله نه چا بیا مقابله نسه کولی دا زما وارو ستا وارو چې به ول هغه به ډبره وغورځوله وروره در 15 فوټه اخواته به یې لسوله ورور یا به دورې ولاړه یا به دورې ولاړه د دا پهلوانان موږ چېرې مقابله کولی سول وروره خدای دې پښتنو ته پهلوانانو ته خلکو ته نور طاقت ورکړي چې د دشمن زخم چې دی هغه په امان کې او خدای دې دوی ته بری ورکړي او خدای دې دوی ته کامیابي ورکړي صحت دې ورکړي ما په یاد دي داسې پهلوانان داسې خلک دي ډېر پکې مړه سولو ډېر ناجوړه دي خو اوس هم داسې ډېر شته چې هغې ښه ډبره غورځولی سوله اوس هم ښه تکړه ګرځي راګرځي نه لکړه لګوي نه یو بیماري پکې شته بس هغه طاقت الله پاک ورکړی دی اوس ښه ژوند تکړه ګرځي پر ملا باندې جوغ نه دي ښه ناسته ولاړه کوی سي ښه خوراک کولی سي ولې په ځوانۍ کې د دا ډبرې غورځولې طاقت یې په مټ کې په لاس کې طاقت ولو یوه مسله یې ونه زموږ تی خو د قلم لاسونه دي وروره د بیلچې لاسونه نه دي وروره زورور خو موږ تی نه یو نه دا جلا خبره ده چې د ژبې په حواله باندې در دا پهلوان در هر پهلوان ډېر ښه یو نه دوی ډبرې غورځولې موږ بیا دا مجلسونه غورځوو در دنیا پورې نه نو دا یو داسې یو لوبه وه ډبره غورځول او دا په انټرنیشنل سطح باندې هم پر دا هالینډ کې دا غټ غټ یورپین کنټریز کې نیدرلینډ په دا علاقه کې اوس هم دا د دوی ګسر ملي لوبه ده و دې ته وایي سټون تھروینګ ډبره غورځونګ تاسو به په اولمپیک کې لیدلی نه دا ډبرې داسې نیولې تسې کې هغه نو ډبره نه وي داسې د اوسپنې ګول وول دی لکه غټ ګین هغه هم تقریبا 11 کیلو خو یې دوی غورځي نو دا زموږ د علاقې خلک دوی ته خو سهولیات شته ورور هر رقم شیان ورسره یي او شیان ورسره یي دا ډبرې غورځي ټریننګ کوي زموږ والا خو به خالي د مازدیګر اذانه بعد په دا یخ کې به راووتلو دغې به ناستلو نه ټیک ټاک به ولو نه یوټیوب ولو نه فیسبوک ولو نه دا نور شیان ولو نو دوی به چش کول دوی به ویل چې دغې ناستي راسي یو لوبه وکړو نو دا ډبره بیا کول دا ډبره پخوا د پښتنو چې کم دور ولو پښتانه د غرو اوسېدونکي خلک ولو د غرنۍ ژوند ولو کاشتکاري وله دا ګرد دغه د زورور کارونه کول نه پښتنو د جنګجو قوم ولو په د ډبرو سره ژوند ولو په ډبرو باندې کورونه جوړول یا د ډبرو په کورو کې اوسېدلو یا په غرو کې اوسېدلو ګرد کار د ډبرې سو غلول په غلول کې ډبره اچوله په د کور چې به جوړوي په ډبره باندې کیله به په ډبره جوړوله یو ځای چې به د چا سره جنګ ولو په دا غټ توپ ولو دا د توپ چې ورته سوی به نه دا په دا کې به ډبره راچوله د دشمن چې به کله وژنه مړکوي نو د دشمن پر سر باندې به دا ډبره ورته سکله نه نو ګوا مطلب د ډبرې او زموږ د پښتنو ژوند سره تړلی ولو نو لہذا د ډبرې سره ډېر زموږ یادونه دي په هغه کې زموږ لوبه هم شامله ده زموږ کوچنیان نجونې چې کله بازي کوي دا کوچني ګټې راخیسي دا خو هم د ډبرو غوي نه نو په دا باندې بازي کوي زموږ په چې مړه سو په قبرو باندې هم ډبرې پرتې دي زموږ کعبه شریف هم د ډبرې سره جوړه شوې ده مبارکه سمه نو د ډبرې سره د انسان ژوند تړلی دی او زموږ د دغه ډبرې په حواله باندې پخوا د زرتش په دور کې په اریانا دور کې د ډبرې سره زموږ تعلق ولو چې د ځمکې څخه رایستلې او زراعت مو پکوي نه نو د زموږ د ډبرې یو تعلق ولو په هغه کې موږ په لوبه خپله لوبه کې هم شامله کړه نو هغه د جنګ هغه زموږ د زراعت د ځمکې سره مینه او محبت او یو تعلق هغه زموږ د لوبې پورې هم راوستي چې موږ طاقت مظاهره کوو پهلواني مظاهره کوو د فخر
فخر مظاهره کوو، یو ډبره غورځوو، د یو هدف پرې غورځوو چې دا زموږ بدن ته طاقت ورکوي، زموږ سوچ ته طاقت ورکوي. او بیا چې موږ هلته ناست یو، خبرې سره کوو، مجلسونه سره کوو، خنداګانې سره کوو، 10-12 ځوانان سره یا خلک یا د علاقې د محلې سره راجمع یو ځای ناسته ولاړه سره کوي، نو مختلف مجلسونه یادیږي، جوړ ناجوړ یادیږي، خنداوې کیږي، ټینشن ختم کیږي، پریشر ختم کیږي. پخوا تاسو لیدلی و دا بلډ پریشر و، دا د نفسیات بیماری، د خوب بیماری یا د زړه بیماری، دا ناروغیانې کله وي؟ نو نه، ولې نه؟ ولې چې موږ د اصلي لوبو سره، د اصلي خوراک سره زموږ تعلق کولو، ټینشن نه ولو. که موږ به خوابدي مولو، یو ګړی یو ساعت به مې یو دا لوبه وکړله، د ډبرې یا نورې لوبې ځایي کلتوري فولکلوري لوبې مو وکړلې، ټینشن و پریشانیانې به ګرده به مې ختم سولې، مینه و محبت به سره زیات سولو. نو دوستانو، نن موږ د سټون تروینګ یعنی ډبره غورځونګ د دې متعلق ما مجلس وکړ چې دا په مختلف قومو کې، دا د پښتنو خپل لوبه نه ده، بلکې هر جنګجو قوم چې د غرو کې اوسېدی، د ډبرو سره تعلق کولو، هغوی کې دغه لوبه سته. نو په زموږ په سیمه کې ودې ته ډبره ویل کیږي. نو د ډبرې په حواله باندې نن هم د دوستانو ضرورت سته، د خلکو ضرورت سته، په کلي کوڅې په ښار کې ضرورت سته چې باید دا سوشل میډیا د دور څخه لږ راووځو، دغه دودیزې، دغه کلتوري فولکلوري زموږ روایتي لوبې موږ برته ژوندۍ کړو او نوي نسل ته منتقله کړو چې څنګه زموږ پلار و نیکه کومې لوبې کولې او تاسو کومې لوبې کوئ. دا نه چې موږ د نننۍ دور چې کومې لوبې دي د هغه مخالفت کوو، یا خو د هر شي خپل خپل ارزښت سته، خپل خپل اهمیت یې سته. نو دا رقم د پښتنو هم ځایي لوبې خپل ارزښت سته. ته نه وینې د عربیان نه وینې تورې راواخي او یو د بل سره تړونه کوي، هغه رقم خټک ډانس یا خټک اتڼ څه معنا لري؟ تور راواخه او دا رقم اتڼ کو، نو چیش دی هغه زموږ ثقافتي رنګ چې دی هغه موږ دنیا جهان ته ښکاره کوو. په دغه کې ډېر خوند سته او باید چې نوی نسل سره اشنا سي. او دا د ډبرې چې کم لوبه ده دا چې تاسو وکړئ، یقین ومنه لاسو کې به مو طاقت راسي، په ذهن کې مو طاقت راسي، سوچ په فکر کې مو طاقت راسي، د دوستانو په مابین کې به یو ښه تعلق په یو ښه انداز باندې جوړ سي. نو دوستانو، ستاسو یو جهان مننه. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما د لوبو چې کوم یو لړۍ ده، یو سلسله ده د یوټیوب د پلی لیست کې، تاسو د نور لوبو متعلق هم دغه ویډیوګانې وګورئ، کمنټ پر ورکړئ، یو بل ته سره شیر کړئ. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضر دم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.